أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نبي مسؤولا يكون مبكي الله رب العالمين بعضی انعامات ذکر شوي چې یو د هغه انعاماتنا دا وایي چې الله فرمایي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق چې ما ایستلی به تاسو د خپل کور نه ای پیغمبره د حق لپاره او د جهاد لپاره او دویم انعام دا ذکر کوي چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې احدى الطائفتين انها لكم چې یو د دوه ډلو هغه به ستاسو په قبضه کې درکړو یا قافله او یا مسلح فوج باندې به تاسو ته قبضه درکړو او تاسو ته به غلبه درکړو. دریم انعام الله ذکر کوي په دې مسؤلای او هغه انعام دا ذکر کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کله د بدر میدان ته مقابله لپاره لاړل الله نه مدد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله نه سوال کو چې الله کوم د مدد او د نصرت وعده چې تام سره کړی یا الله ورته پوره تمام مدد او یا الله کدا لکسان مسلمانان د دې نن ته مدد ولکې په دې نو کبا بیا ستاد عبادت لپاره سلطان پاتې نشي دغه چې بیا کې کافر دي مشرک دي او باغیان دي خدای زموږ سره مدد وکړه ګناه کسان باندې صحابه کرام با آمین میں بڑے دعا باندې دی وجنا الله ته نسبت کړی دی چې تاسو مدد وکړو
ما ستاسو سوال کوم او ما تاسو سره مدد او چې ما مدد فرشتي مې راوړې کړې د فرشتو درالېږلو تاسو سره مې باقاعده لول دعا وکړو او د هغې په نتیجه کې انفال حاصل شو دا اوس د چا دي دا د مال الانفال لله والرسول دا بعض اسباب او علامات ذکر کوي دا الانفال لله والرسول دا خبرې د پاره چې الله مخکې ابتدا کې ذکر کړی دا تاسو یو نام دا ذکر کوي الله وعده کړی چې بزر فرشتي راولې مې لري یو فرشتہ مسکو والله د زو فرشتو دا وعده ذکر کړه چې مسلمانانو د بنا حاصل شي په عادت سره ورته جبريل امين چې الله ویل به یوانه هغه کافي او موږ باندې جبريل امين هغه ولې ته پس یو وزري او وځو خدا باندې کوټه فرشتو طاقت او قوت یې زیات یو کافي د مسلمانانو د جوړه د پاره الله په چې کافر سره د فرشتي وایي استاد تعداد کم نه نو استاد تعداد زیات او ول شیطان د ټول د جابر په شکل کې ابو جهل ته مخې ورنه بلار او دا ابو جهل خطر د ټول د جابر په چې دا بنو بکر سردار دی واسنه چې موږ مقابله راځو د باندې حمله وکړو دا سره یې سو مخالفت د ټول کې جامع په شکل کې شیطان راغی او د دې چې پرګړې لري نو زبرد سره او بنو بکر په سره تاسو مشاوره ابن جابر سرون ډېر خلک الله به چې په دې ابن جابر ستاسو مقابله اراده وکړه په دې طرف فرشتي وروي نو یې الله د دریو ځو فرشتو وانه او بیا وروسته دا وعده وکړه دا کافر پتا شو باندې په یو ځای حمله وشي زبر پینځه زره فرشتي الله سره څنګه درې وعده الله کړی اوله وعده د زرو کسانو کړی و دویم وعده د دریو زرو کسانو کړی و او درې په وعده چې دا هغه بیا د څو کړی و د پینځه زرو کسانو د فرشتو لیکن ټول په یو ځای حمله وشوي نه او الله تعالی مشروط وعده کړی ټول په یو ځای حمله پتا سمې دا کافر نو پینځه زره فرشتي وراني پینځه زره باندې وراني دا نو وعده الله مشروط کړی وي د زړه او د دلونو د صبر او د تقوا سره الله فرمایي ولا تسبحوا وتتقوا وياتوا من فورهم هذا يمددكم ربكم بثلاثه آلاف من الملائكه منزلين صبر او تقوا هوا دا کې د پاره د فرشتو چې کوم وعده شی نو هغه الله را لګي او باقاعده نخي الله به مقرر کړی وي سپین پړو وکړي او مسلمانانو فوج کې د انسانانو په شکل ګرځیدل راځي او د مسلمانانو څخه به مضبوط چې کافرونو به یې په دې کفرو وي چې په دې بندونو وي ونه یې او مې بن سوال نبخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې د مسلمانانو د لاس ته مړکی هغه ابو جهل په زور باندې راوستي
आखिरकार हम पकड़ दो दसाद इब्ने अबी वक़ास दोस्ताना वडेर योजन उम्रे तदल साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला उमय्या बिन स्वत jangan mendini raga ko makin tada ko makin ada jahiliyat zamani balkan और देवे जैसे पता लगा अंदर के उद्योग में ये बोल रहे और तब बता बैतुल्ला तवाफ हो और मुझे तब बोलूँ कि पता से मुझे तो तवाफ के चिता तो सुन तो नहीं नगर में बोला कि उमैया के साथ तो भी चराशा और तो उस उम्र जिन्हें रारवार उमैया को सरावार और मुजाहिद चरतना साबोगी विदेश के चदा सिने ने सब बनिया अलाका की दुरुस्त उमैया के स्वर पर दो के चितलमा अमन और गड़े थे और तसम्मुआ मुदा चुए मुदे साथ ने भी मौकाश हुए चिताबो होटल गवा चंदा कते बेचे मां बाते स्तर के मरो पासा या अबू जहल तवी उमैया बिन स्वर पर दुर्गे चुरा पर हकम देखन तब अबू हकम अबू जहल तो तुम आवाज पूछ न हो बना विकी न सड़ी स्ताप मुबारक हम तब नंबर वाले इस तब तब कला सब ले या और खजन बोर तबे चुमरे तमक्की न पारो से पर खैर मदीनी जी पैगंबर दा से वेली नबिया दे बचो लाल किश जिकला बदर तंदन अबू जहल और तो राजा का तंदन से रामू के शरारत त्याने से तो मुशरिक और तबे ता पता न था जमा बारक रसूलुल्लाह वेली सीधे बद मुसलमाना बलास नबी संगता सल्लल्लाहु इरादा सरिया से लेला रे लड़ शेख ने क्या बना मशीना समझा लाड़ तो बेवस वापस के कम और तबे को लड़ शेख क्या सरिया लला रे वापस आखिरकार मैदान बदर थे वो रसूल और मैदान बदर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल बने न तो नहीं बस दागे नबी से बदेबा नबी बदर और आगे तकलीफ और आखिरकार आगे पहुंच और या तना अल्लाह ताला दर शांति मुर्दार पर मुशरिकीन ला और आखिरकार शुरू अल्लाह यो इनाम नाज़ के पूरा फरिश्तों वादा में सब तासो इमदाद को मादा सरसूल इमदाद वाला इमदाद मेरा बोले जमा इमदाद उस गालिब से तो ना माने गनीमत अच्छा इस तस्तगीसुना सवर से मदद को तासु रब्बकुम तबरना फस्तजाब लकुम बस अल्लाह कबूल करा दुआ तासु अल्लाह तासु दुआ कबूल करा अल्लाह दले जवाब दर दो संग जवाब है दम फस्तजाब माना फाजाब अल्लाह दले जवाब दर संग जवाब दा जवाब अन्नी मोमिन को जे बेशक मदद के तासु नमस्तासु मदद यार फिर अलमलाइकति बजर फरिश्तों सरा की पता से हाल के जियो पर मसीबा रातों की भी यो पर मसीबा पता करता वमा जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा और नो गर्जवले दे इमदाद करा अल्लाह पाक जालहुल के इशारा है इमदाद जागा मालूमी कि दम में मर्तबों में इमदाद नो गर्जवले अल्लाह पाक ता मदद इल्ला बुशरा मगर खुशखबरी
مگر خوش خبری ستاسو د زړونو ولتطمئن به او دې دپاره چې مطمئن شي په دې سره زړونه ستاسو تاسو ته اطمینان راشي. او دا الله دا صرف دا بشارت دپاره د مدد دا وعده وکړه او د اطمینان دپاره دا وعده وکړه. مدد څوک دی؟ الله. اصل مدد خدا الله دی. فرشتے کرا لیکن هم دا الله را دي. مدد الله به زما پلس عقیده بدا ساتي چې زما مدد رسول کوي الله به اسباب باندې باندې نه سره دا د عقیده ضرور د پاره دیکھنا دا وعده د دې لپاره نه و چې واقعي مدد څوک کوي دا فرشتي بلکې دا صرف ستاسو د زړه د خوشحالۍ لپاره د اطمینان لپاره. ومن نصر او حال دا دې چې د مدد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه اصل مددگار سو الله. ان الله عزیز حکیم بیشک الله زور او حکمت والا دی. ورپسې بل نام ذکر کړي غزوه بدر ته چې کله مسلمانان لاړل مخکې دا دې طرف هغه مشرکین قبضه کړو او هغه دې طرف له اوچت هغه اوچت طرف علي قبضه کړو. چې مسلمانان لاړل نو دې باغلا دې طرف کې پړاو واچو او چلته دې راشو نو شیطان وسوسه اچولې چې دلته وګورئ بدلته تاسو څنګه جنگ کوي او دلته خوشي دي په دې شکو کې تاسو څنګه منډه واخلي نن ته او په سبا دی او تاسو مرګ الله دې لیکلی دی او الله تاسو سره مدد نه کوي. الله تاسو سره مدد الله تاسو سره مدد کوي نن تاسو په دې شکو کې دلته به نه دی راوړي تاسو له بیا خاله طرف کړو چې هغه مشرکین درنه قبضه کړل دا وسوسه یې چولې او یاره د مسلمانانو په لړ کې الله تعالی یو سات تبارا مسلمانانو باندې پرکالي راوست ان په میدان جنگ الله تعالی په دې باندې پرکالي راوست او چې یو سات دی هغه پرکالي هغه دیر کو بس دا بالکل تازه نه دې د زړه او وسوسه یې راځي ختم او بل نام دا و چې الله باران راوړي چې باران راوړو چې کوم شي دا ولا کله کښ او مشرکین چې په کوم طرف او چل طرف کې هغه ورته خاطر او دې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ځان جمع موږ ټول دا کړو او تاسو د پاره د مسد د پاره او د سپلو د پاره او هغه ځان جمع ټول حالات الله ساتي سوچ چې دا الله شي او رسول الله وی الله دا شي دا الله وایو دا الله تاسو دې دین د نبی سره کې دا ابتداء یو بشي مواسا سوچي پټکړه تاسو انواسا پټکړه الله پاک تاسو انواسا په کې پټ امانتن چې دا امنو د الله د طرف منو چې دا حاصلې دو د الله د طرف نه امانتن چې دا امنو اطمینان او آرام د الله د طرف نه منو د الله د طرف وينزل عليكم او نازلون الله پاک پتا سبحان دی من السماء وریدنا ما نور نو دا آیات کې ګل هغه وخت آیات کې چې الله پتا سبحان خوب راوست او الله تعالی در باندې باران وکړي صدا پارا یو په هر کومه د پارا چې پاک کی تاسو لرا به پدغه سرا ويذهبان ولری کستا سنا رزق الشیطانی وسوسه د شیطان
وليربط على قلوبكم ودې لپاره چې مضبوطي الله پاک نستاسو الله مضبوطي راولي ستاسو مضبوط او چې زړه مضبوط شي نو به بیا کلک شي او یو ثبت به لامدا او الله کلک کی په دې سره دې ستاسو الله وی دا زما انعام دا انعام در باندې وکړ او دا سبب د فتح شو او دا سبب د مال غنیمت او رسول شو مدا او زما دې دا ما درکړ زما پوهه تاسو ته وشو بل الله تعالی د فرشتو هغه هدایات ذکر کوي چې فرشتو زما په دغه وخت هدایات ورکړي زما فرشتو زما په هدایات او عمل وکړي تاسو ته پته نه وشو دا سینه وینو بیا تاسو ته پته نه شو ویل دا اعلان اوس ورپسې ذکر کوي اذ یوحي ربک سوق چې حکم کو رب ستا الى الملائکه فرشتو تا انی معکم چې بشکا تاسو سره یم تاسو سره مدد کوم تاسو سره کوي وثبت الذين فاستاسوا مذبوطه هغه کسان لرا امر چې ایمان راوړي دي تاسو د مسلمانانو نه مضبوطه وي او تاسو ملګری دي ته ترغیب ورکوي د بهادرۍ او زم مرګري مزدیبا فرشتے بغیر زیتی انسانانو په شکل کې او د مجاهدینو ته چې یې ما الله توسل الله ابتدا توسل سوء کې فی قلوب الذین وزردا چې د قلوبو قرآن کسانو کې کفرو چې کافر شوي دي اروا او یرا د مسلمانانو د دې په لور کې بدلون فضربوا فوق الاعناق فزدار کوي تاسو نه پاسه د سجنو د کافرانو کله کله په کافر مسله په دې کې هر وخت به ورته نرم نکي چې کافر در پسې راشي په سر سره وخت کومره ولا روانه وي دا کافر شي دا مغلوب شي او مسلمان غالب شي او اسلام غالب شي دا کار کوي مسلمانانو بیا اسلام نه غواړي نه اسلام ولې مغلوب دغه مسلمانانو کې دا جذبه شي وضربوا منهم كل بنان او وخیر تاسو د دې کافرونو هر بند د لاسو د بندونه دی پدې په لاسونو مخه چې لاسونه ته کټ کې چا سی بیا یو سړي ولاړی کار دي او یا پس سټي مخه مطلب یې سره ضرب مهلک لګوي تاسو گزار په کله سي ځان مستړي کړو چې بس بیا د کار دی یا مرشي او یا بالکل بیکار شي تاسو الله تاسو چې نو خیره مسلمانانو ته خیره پرېښود ذالک بیانهم شاء الله او سوچا بیان کافر مبارک پرېښود ته ولدا هدایت الله جاری کړي مسلمانانو ته جاری کړي ودا پدې دا په سبب د دې چې بهش د دې خلاف وي د الله دی مخالفت کوي سوچ مخالفت کی اغل سزا پکاري دې له سزا ورسوله ودا الله د رسول ومن يشاقق الله ورسوله ورسول مخالفت کی د الله او د الله د رسول فإن الله شديد العقاب پس بهشک الله چې دې سخت عذاب دا ذالکم فذوقوه دا عذاب چې دی الله وی اوسه کې کافر دی عذاب دا زما عذاب دی دا اوسه او بل خبر اوري وان للکافرین عذاب النار بشک شته د کافرانو د بار عذاب دور عذاب د اخرت جدا دی هغه هم دلوي استغیثون ربکم یا کیا غوښ چې تاسو مدد ربنا فاستجاب لكم فصلى جواب درک تاسو ته انی مومنکم چې بهشکه د مدد کې تاسو یا من الملائکه بدر فرشتو سرا مردی په پداسات کې چې دا یو د پسیرات کې وي دلته صرف د زرو فرشتو ذکر نور آیاتونو کې د درو زرو فرشتو ذکر راغلی او د 20 زرو فرشتو ذکر راغلی
خدا دې تاسو ته ما حواله کړ وما جعله الله ونورته لله پاک دا مدد د فرشتو الا بشرا مگر د پارا د خوشاله استاسو ولتطمئن به قلوبكم او دې د پارا چې مضبوط شي په دې سره نستاسو وما النصر الا من عند الله او حال دا دې چې دې مدد مگر د الله د طرف نه دی اصل مددگار څوک دی الله ان الله عزیز الحکیم بیشک الله زړور دی او حکمت والا دی دا دې د پاره وایي چې دا مدد د فرشتو ما صرف تاسو د زړه خوشاله د پاره دا تاسو ته ذکر کړو چې عقیده په پاسبابونه ساتي عقیده په بچا ساتي الله سره اصل مددگار څوک دی الله یوم شیکم النعاسا او یاد کیا او وقت چې پټکړه والله پاک تاسو درا په باندې امانتن چې دا آرام نو دا نه طرفنا وينزل علیکم او نازل اولی الله پاک تاسو باندې من السماء تورنا ما اقلو یو په هرم کې د پارا چې پاک تاسو درا به بدل او سرا روزه باندې پرې شیطان او دې کې تاسو دا وسوسه د شیطان وليرد تعالی قلوبکم او مضبوطی را ولی الله پاک تعالی قلوبکم فاستاسو ويثبت بالاقدام والله کلکی په دې سره قدم نستاسو شدت لږ اذو خیربک ویا کیا وقو کم کړه ورستا ال الملائکه فرشتو تا انی معهم چې به شکر استاسو سره اما بدر ناوسه فسبت الذين امنوا استاسو لکوي ان کسان دراجي ما راوړي دي مؤمنانو کې تاسو بہادری پیدا کړئ سون کې فی قلوب الذين وزن د چتبو قوم دا کسان کې کفر چې کافر شوي دي اربا یرا د مسلمانانو فضربوا فوق العناق پس گزار کوي تاسو د پاسه د سمو د کافرانو وضربوا منهم گزار کوي تاسو په دې باندې کله بنان هر یو بد باندې وخیر تاسو د دینه هر یو بد ذالک بیانهم شاء الله دا په سبب د دې چې بشکا دا کافی چې دي مخالفت کوي د الله ورسوله او د الله د رسول ومن يشاقق الله ورسوله وسوق مخالفت کوي د الله او د الله د رسول فإن الله شديد العقاب بشکا الله چې سخت عذاب والي ذالکم فذوقوا دا عذاب چې دې مسوسه کې تاسو دی عذاب درانه کافرو او هو شیوان نل کافرین عذاب النار چې دې شکشته د کافرانو لپاره عذاب نو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار